میدان وردګ چې زیات شمیر اوسیدونکي یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د یاد ولایت کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ ریاست له لوري سید آباد ولسوالۍ کې 4000 بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ پیل شو. سید آباد کې موږ 4000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې توزیع لرو. البته د لړۍ به نورو ولسوالیو ته هم غځېږي. موږ په ټول ولایت کې 14.5 سهمه چې تقریبا 825 اصلاح شوی تخم دی او همدارنګه 825 تور کوټ دی او 825 سپین کوټ چې یوریا ورته وایي، دا به انشاءالله موږ توزیع کوو. دا کومه مرسته چې د سټار موسسې له خوا شوې ده، هغه چې یوه بوجۍ توره کوره ده، یوه سپینه ده او غنم دي، هغه د مستحقو کسانو دپاره ده چې هغه اوبه ولري، مځکه ولري او هغه د آینده کال دپاره دغه وکري. بزګران وایي دا تخمونه له دې وړاندې هم ورکړل شوي، د دوی په خبره غوره حاصل ورکوي او همدارنګه خوښ دي چې اسلامي امارات یې په هره برخه کې لاسنیوی کوي. دا کوم تخمونه چې موږ مختار کړي وو ښه وو، ټول ښه حاصلات هم ترې واخیستل، ځکه موږ ته معلوم شوي دي چې انشاءالله ښه حاصلونه هم واخیستل او ښه تخمونه او ښه اصلاح شوی تخم و کوټ یې هر څه یې ښه وو. د کانۍ په حساب باندې ډېر ښه دی، ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده او دا د خلکو سره مقصد ډېر غټ کمک دی. موږ دې ته ډېر ضرورت لرو، هر وخت باید موږ سره د دکانانو سره داسې مرستې وشي. دا اصلاح شوي تخمونه چې په دغه ولایت کې به شاوخوا 14.5 بزګرانو ته ورسیږي، ترڅنګ مسؤلین په راتلونکي کې د نباتي ناروغیو درملو او اصلاح شوو تخمونو د ورکړې ډاډ ورکوي.